أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سبيل الحياة وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Allah Rabbul Alamin farmaye seqalan ukhrawun yunahum Rabbana haulai arduluna fa'atihim azaban dhifan minan nar wa qalat ulahum liukhrawun فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Seruan doa Allah turun azab beri agar kita beliau khilaf Allah terhubung. Seperti masuklah ayat ini dalam musyrikin orang ini masih zikir ki फरमाए चेतना नज़ीना देश का हर कसान कज़्ज़बू बिआयातिना यानी तरोजन करी ज़मन आयतुना अभी तरोजन करी ज़मन आयतुना वस्तकबरू अन्हा ईमान रट करी ज़मन आयतुना ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा नबशी प्रारस्तजे नबी दरबारा दरवाजे द आसमान यानी कल चे नबीना रूहना
واغستلی شي او هغه پر فرشتي وي دروازې د اسمان په هغه ارواحو ته نو ګلوي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو انسان چې هغه وخت وي ایمان راوړي او نیک اعمال کړي او دا نه ملک الموت اسرائیل علیه السلام کله روح اخلي نور فرشتي هغه راشي او دا تمپړي مخې ته کېږي چې کوم قریب الموت او هغې سره ښایسته ټوکړې وي په لاسو کې او کمرې وي په لاسو کې چې د هغې نه خوشبويي خېږي کله چې ملک الموت هغه روح قبض کړي نو دا نورې فرشتې ته نظر واخلي او په هغه کمرو کې چې هغه ښایسته کمرې سپینې کمرې په هغې کې وغواړي دغه روح او دا بره روان او چې په لاره باندې بره خېږي او هغې فرشتې ملاوېږي هغې تپوس کوي چې دا د چا نیک انسان دا روح تاسو روان کړی فرشتې په ښایسته روح باندې یادوي دې نورو فرشتو ته چې دا کوم روح وي چې دا فلاني د فلاني زوی دنیا کې چې کوم د عزت وي په هغې سره یادوي کله چې اسمان ته ورسي د اسمان دروازې هغې ته پرانستلی شي او دا بره وویلی شي او بیا چې کله بره یې وویلی شي و اسمان ته پاسه بیا جنت دی او جنت سره یو متعلق ځای دی چې هغې ته علیین وي دا روح هغه ځای ته ورسوي او هغه ځای کې دا روح بیا پروت د دې روح باقیدات ته لیکلو شي او اخیستلو شي او بیا څه ساعت دپاره دا روح الله تعالی ښکته راولېږي فرشتو ته وایي دا یوسئ او بیا بدن کې دا روح واچولی شي او د هغه ته تپوس بیا کېدلی شي خو اصل ځای ته او د کافر نه چې کله روح واخیستلی شي چې هغه د الله توحید وي منلی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت یې نه منلې آخرت یې نه منلې دا هغه چې کله دا روح واخیستلی شي دا روح کې نه ملک الموت چې اخلي نورې فرشتې د هغه سره ملګري هغه راغلي او ډېر خبیث شکل کې او ناکاره شکل کې دته مخې ته ناست چې کله د ده د روح ملک الموت وادي او هغې سره یو ډاډ ورته کېږي بېکاره هغې کې وګاډ او د ده نه بر ویښي دا بره یوسي نو د اسمان دروازې دته نه کولوي او په لاره کې چې کوم فرشتې ملاوېږي هغه تپوس کړي دا د کوم خبیث روح په ناکاره روح سره فرشتې یادوي او الله رب العالمین دغې ته اشاره کوي فرشتې چې کله دا خېږي او اسمان دروازې نه کولوي فرشتې ډېر په فضیلت سره دا ښکته راوړي او دا الله تعالی سجین ته ورسوي چې هغه جهنم سره یو متعلق ځای دی د اوس موږ دغه هلته ورسوي او بیا د هغې نه بعد قبر کې سلک ساعت لپاره دا روح الله حاضر کړي میت ته او د ده سوال او جواب کېږي او دې سوال او جواب کې بیا ناکام او سوال او جواب چې هغه ته وشي هغه کامیاب شي الله تعالی حکم کوي چې د ده دا قبر دا دته فراغ ده ته جنتي لباس واچوي
ته دا قبر فراخ شي جنتي لباس ورته واچول شي د جنت کړکۍ ورته وګړو شي په باندې د جنت خوشبو او هواګانې لري او دغه عمل د سره خسته شکل کې هغه حاضر شي دیوې تاسو کې ورته وستا عمل دا سره خوشاله سره بیا د عمل سره او باقي نور سيزونه د دنیا هغه د پکاري کې سیوا د عمل حضور پاک فرمایي چې موږ وفات شي دې سيزونه د پسې روان شي د مال او د اهل ویال او د عمل کله چې دې قبر کې ونی شي او دې دفن کړی شي د اهل ویال ته نو واپس نه شي د مال هغه سورو په شکل کې وي او په شکل کې وي غلامان په شکل کې وي هغه ته نو واپس نشي او د سره صرف عمل مال شي هغه عمل خي الله تعالی خسته انسان په شکل کې هغه ته نمودار کی او چې هغه عمل خراب وي نو الله په صورت شکل کې هغه ته بیان کوي نو دې آیت کې د اشاره وکړه چې دوی کافر هغه پر نخېږي فرشتو ورته دروازې بندې کړي د اسمان او اسمان دروازې ته نه کولل لا تفتح لهم نبشي پرانستلې د دې لپاره ابواب السماء دروازې د اسمان پر بدترو هغه نه پریږدي فرشتو ولا يدخلون الجنة ونبداخلي دي جنة كم دا الله د آیتونو تفسیر دا الله د آیتونو نظام پڑھ کړي دا الله د احکام نظام پڑھ کړي باغی ایمان دروړي او باغی عمل وکړي نه به داخليږي دي جنت ته حتا یلج الجمل تر هغه پورې چې داخل شي او فی سم الخیاط بابسوری دستنی کې دستنی رسول کو معمولی ہوتی پای کو نه داخل الله وی ترسو پوری می داخل شوی بدل رسول دستنی کې ترانه پورې کافر دا جنت ته نشي داخلي دته تعلیم په محال وی عقل خدا محال ته چکو دستنی رسول کې داخل شي بل تشاد د کافر داخله دا محال دا چې دا جنت ته الله داخلي دا عقلا دا فائدہ او باقی الله قادر دی الله دستنی رسول کې او یو د داخلو وړي الله داخلي الله قدرت باندې زمون قابل ایمان خدا چې الله بدا سي نه کوي کله په قرآن کریم کې چې کافران په الله پاک همیشه د پر دوزخ کې ساتي جنت ته ورنه وکذالک نجزی المجرمین همدارا کې سزا ورکوونګه مجرمانو ته لهم من جهنم بهاد عبادت مجرمانو لپاره په جهنم کې بهاد فرش بهاد بچونا چې موږ ورته یو قسم دا وایو چې دا کولای لاندې کولای ورسې دا بدلو ومن فوقهم غواش ورپاسا دنیما پټون کی وی پردې غواش جمع د غاشیه او غاشیه پټون کی توي اړیو پټون کی سیستم الله تعالی حدیث غاشیه آیا راغلی د تاسو نه خبر دا پټون کی وخت چې هغه د قیامت وخت په ټولو خلکو راشي ټول خلک راځي اگر راځي دغه غواش معنا دا چې د دې د پاسه چې کوم دا مستل سیز وي باندې وي هغه کوي مراد دا چې لاندې کوي باندې کوي د دې جهنميان په لپاره این طرف نه کوي او این طرف نه کوي هر طرف نه مدعو باندې دې جو لاندې دا دې ته په چونا د کوي دې لاندې دا دې پاتې ته بواش کوي چې دا د دې دا غم او درد کور زیات شي یو سړی بازار کې او ورته یې راځي باران کې کومه
मजेदार की इस तरह के तो दादा बदर क्या खुदा इस्तेहज़ान कोई तहक़्क़ुक़ कोई और दी दर्द से अतुल पर अल्लाह देता वर्ष पे और तकवाश तो दा लंबे दो और कज़ालिक नज़्ज़ि ज़ालिमीन मुख्तार के सज़ा को दूंगा ज़ालिमान का दाऊद ज़ालिमान हाल ज़िक्र करो चिदीन पारा हमेशा द पारूरी और दा जन्नत का नाती और मसीद मोमिनान हाल ज़िक्र वल्लज़ीन आमनू हम कसान चढ़ी ईमान रवड़ी वामिलुस्सालिहाति और नेक अमल करी ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा हम तकलीफ न और कोई सिवा नफ्स का मगर बकदर ताकत का हो ताकि औज़ान ने जुमला ज़िक्र असल को मज़मून दार वांदे कि काफिरों द पारा जहन्नम नदी अंजाम बदलता बने और मोमिन द पारा जन्नती जाने का अमल करी उलाए का असहाब जन्नत व फिया खालिदून उम्मीद के ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा बोले भाई दादे द पारा हुई रसूलुल्लाह हुई ची ईमान व अमल साले पूरे करानी अल्लाह वही नबी सकज़ तकलीफ और को इच्छा था मगर बकदर द ताकत था खुदा को दे कुदरत इंसान की इश्ता और दादे इशारा कई चंदुसुन ने कमल कुल शाम हो रखा हुआ और अखुल वास नज़ियात अल्लाह तने मुकल्लफ किदा अमल साले करान ने आसा और अखुल वास मुताबिक बकार दे उसी उसड़ी डड़ा वाली हम उसको वक्त के मंजिल है से और तो वास की नीचे मौजूद कुरान को वक्त कुरान लेने से और तो वास की नीचे कुरान लेने से अल्लाह बेबी सी लेकिन कदा से भी बीमार हुई और दे मूल दिशी कोले बेहोश टूटी अल्लाह ने नहीं सी बेहोश ही होते कुरान के सिवा नहीं अल्लाह ने नहीं सी हर इंसान सर बना द वस मुताबिक अल्लाह से हिसाब व किताब में हो जजा और सजा हो अल्लाह देते इशारा के चा हमारे साले करान में देसो दिला करान में कर आवर का सान चली ईमान रोड़े दे और नेक अमल कड़ी दी ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा तकलीफ नवर कोई इसियो नफ्सना मगर बकदर द ताकत दारो उलाइका असहाबुल जन्नत दा कसान चिदी उम्दा खाउंदा द जन्नत की दा जन्नत जन्नत पस मिलावे की परिमान मादे मिलावे जन्नत पस मादे मिलावे की मामल सालेह मादे मिलावे हां यो खबर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जन्नत तहिसो पहल अमल मांगे नसीब ले लो सहाबी तपुस को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासु पहल अमल मांगे जन्नत का नसीब ले हुजूर पाक को फरमाए और जब पहल अमल मांगे जन्नत का नसीब ले इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु फी रहमतिन मिनहु व फज़लिन तरसो को अल्लाह से पकड़े ने मोहम्मद रहमत और मोहम्मद फजल अल्लाह मा बात रहम व फजल की जन्नत का निशान तो अल्लाह को फजल और रहम दिन अल्लाह मालूमी की जन्नत तक अल्लाह को फजल और रहम जन्नत तक की दुनिया का आमद इंसान मा दी और दलता पूरे जना खाऊंगा तो जन्नत पे ओदी वो जन्नत की और चिचा ईमान रही अमल साले की दा जन्नत है और अमल साले पता चले कि जन्नत मिला भी गया इतना मालूम नबी जवाब दादे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि असल द जन्नत सबब अल्लाह रब अव्वल अमल मां जो जन्नत करने चाहिए तक अल्लाह मोहम्मद बात सुरे नामात नन कइलन सबका अमल तो रदे चिनाने ना मंगा शुक्रिया अदा अब नमक रदे चिमुंगा अल्लाह का रहमत शुक्रिया अदा अब वो दुनिया के अल्लाह मुल्ला दागे सेना रखे खुदा द जन्नत कीमत में शिकोड़े वो अल्लाह मोहम्मद रहमत पाके जरूर का अमल
دا د جنت قیمت ګرځي او الله د دې په نتیجه کې د سره کې جنت راکړي اصل سبب د الله رحمت دی او دا عمل چې کوم دی دا سره دا د الله پر رحمت سره دا الله تعالی موږ له قیمت د جنت ګرځي او موږ الله د دې په ذریعہ سره سکه داخلي چې مؤمنه پتا باندې ټول عمل نشي کولای چې جنت او دا باندې رحم استاد عمل څخه د جنت لپاره قیمت وروا او په دې د جنت ته الله موږ زموږ په دې معمولی عمل باندې کله کله سکه جنت ته دا سبب دی اصل حقیقت کې اصل سبب سره هغه د الله د جنت ته لګا ونزانا ما فی صدورهم او جنتیان چې الله جنت ته داخلي د دنیا کې په زموږ په ژوند کې یو د تکلیفي حسدونه دي موضوع دي او یو بل سره خېری دي الله وایي چې جنت ته داخلو اول په تنا غېنی دي هغه حسدونه موضوعونه هغه خېری چې کوم ځای ته ځل نه لري دا په درنو مشان دي بیا تجربه دي شو واده دوستانو مشان دي جوړ کړی دي خېری وخت دي او بیا کې په یقینا چې دا خېری نشته او دا د پوس کې دي دا هر چا په لور کې په تسنا سخيري دي الله وی دا به نه وي ونزانا ما فی صدورهم او دې په موږ هغه سوچ چې د دې په سینو کې وي د دې جنتیانو په سینو کې وي دل د سخیرینا د سکینینا دې وې کې دي حسد تجری من تحتهم الانهار څنګه جنتونو ته به مونږه پیدا سي جنت ته داخل کول دي نه مخېږي چې وایي کې بعد لاندې نورو د دینا لاندې د بنگلو د دینا الانهار کهونا محلات په یو لاندې بغیرونه وي او د دې نظر نه باقي دي حدیث کې راځي او مسلم شریف کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسانان جنت ته ځي الله تعالی باندې په یو حکم باندې تیمار شي او هغه چې کوم دې چې هغه ته پوره صراط وي مسلم شریف کې حدیث ته چې هغه به وختونه باندې او د تورې نه بتېری او په دې باندې داخل ټول تیریږي چې جنت ته سوځي د جنتیانو په بل لار دې ته یو نه وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نبي استاسن الله او يسوع مگر هغه باندې دې دوی پرې او کافر او مشرک خو چې په پکې دي هغه سات سره د الله ختم شي ابل الله تپاسه او جنت ته په باندې پورې وږي او مؤمن چې باغې باندې پکې دی او د سره رڼای د ایمان او رڼای د نیک عمل هغه په پاوا باندې دې چې دې باندې وایي شي او منافق چې هغه کلمه د ایمان لري لیکن عمل یې د کلمې مطابق نه کوي او د زړه نه دا توحید د الله دی منل هغه سره موږ له کې رڼای هغه په پکې دی له پرواز چې مسلمانانو سره چې دنیا کې د منافقان کوي تاسو شانان تاسو سره روان شي او بیا د مؤمنانو هغه رڼا په مؤمنانو سره او دغه رڼا په نشي د جهنم او دې بچي جو چې مانه لګ رڼا راغی هغه کوئی رڼا دنیا کې ملا وړل د اوس نه ملا کړي اوس دلته نه پټرول شته او نه تیل شته او نه کوم باندې شته چې تعالی پرو الته نه باندې رڼا وروړو الته په قرآن ته نه اسره ته باندې ایمان وروړو الته باندې نیک عمل کړو نن پرانا د سره او سرنا ته نه ملا نو دې ځکه هغه ته اشاره وکړه دا خپل باندې چې دین شي بیا یو ورته وخت کې ټول ورونی چې هغه په جنت ته بیا کې دي هغه ځکه په الله تعالی د مؤمنانو د حدیث کې راځي د دې نو یو بل تسبات او د دې په نو کې چې کوم خیری دي او کوم موسی الله په هغه ټول دې په خپل قدرت او بیا به جنت ته داخل کی جنت کې بیا د خوشو او حسنو او د کینی او د اخیری کو بیا نه هغه ته اشاره او بلند ورفا وکړه ونزانا ما فی صدورهم من ذل تجری من تحتهم الانهار
وقالوا الحمد لله الذي هدانا دا جنتیان کوي شکر دیا الله لرا چې هدایت وکړو کتا لہذا د دې جنت شکر دیا الله لرا چې الله موږ ته د دې جنت لارو خودلا او موږ دې جنت تر ورسو وما كنا لنهتدي ورغوغا چې موږ هدایت مندلې وي او موږ را رسېدلې وي دې جنت ته لولا ان هدانا الله چره هدایت نوې کړي موږ ته الله پاک الله موږ ته را رسول نوې موږ ته نشو را رسېدلې شکر دې الله چې موږ ته تر ورسو دې جنت ته راوستو لقد جاءت رسل ربنا بالحق او یقینا راغلیو پیغمبران درب زمونږه بالحق په حق دین سره پیغمبرانو موږ ته رښتیا ویلي سچ ویلو هغه اوس موږ ته رښتیا ښکاره شو ونودوا ان تلکم الجنه او آواز به وکړي شي د غیب نه به آواز وشي ان تلکم الجنه چې دا جنت دې ستاسو ورستموها چې درکړې شو تاسو ته ورستموها او دې تاسو ته درکړې شو دا جنت دې ستاسو لپاره تاسو ته درکړې شو تاسو ته نصیب شو بما كنتم تعملون سبب دا عملونو چې تاسو وکړو ستاسو هغه لږ عمل چې د جنت لایق وو هغه مې قیمت وګرځول د جنت او تاسو لپاره جنت او اس پر جنت کی اوسیږي او مزه کوي ان الذين كذبوا بآياتنا بشکا کسان چې موږ کړي آیاتونه زمونږه واستكبروا عنها وغيظان پټکړل دي زمونږه آیاتونه لا تفتحوا لهم ابواب السماء نبشکران استلې د دې لپاره دروازې د اسمانو ولا يدخلون الجنة ولا داخلين دي جنة حتى يلج الجبل في سم الخياط ترى پوری چې داخل شي وسوري دستړي وكذلك نجزي المجرمين دارنګه سزا ورکوم مجرمانو ته لو من جهنم مهاد عبادت مجرمانو لپاره د جهنم نه مهاد فرش ومن فوقهم غواش او عبادت پاسد دینا پردی دورو وكذلك نجزي الظالمين دارنګه سزا ورکوم ظالمانو ته والذین آمنوا وهغه کسان چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نو ورکو کې هیڅ یو نفس ته مگر په قدر د طاقت تاغو اولئک اصحاب الجنه دا کسان چې دي خاوندان د جنت پي او فيها خالدون بدی په جنت کې همیشه اوسېږي ونزانا ما في صدورهم ولر بكمونغا هغه سوچ د دې پسینو کې دي کنه د کینینا تجری من تحتهم الانهار او ودا سے حال کې چې بهيږي بالات د محلات مدینہ نهرونا وقالوا الحمد لله الذي هو بدا جنتيان شکر دیا الله تعالی ادانا هدایت حکم کتا لانو دلم کتا لہذا دې جنتو وما كنا لنهتدي او نو موږ چې کلا کله دې جنت تا لولا ان الله بچره لا ته فودلې موږ ته الله پاکو لقد جاءت رسل ربنا بالحق او بشکاران پیغمبران درم زمونږه په حق دین سره ونودو آواز دوری شیان تلکم الجنة چدا جنت تیستا سدوارا ورستموها چدا درکشو تاسودا بما کنتم تعملون وسبب داغا ملو چتا سمرکو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم يا مدبر القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم يا مدبر القلوب نور قلوبنا بنور القرآن اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على دينك
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة